په دې غونډه کې د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت د تعلیم او تربیه ریاست عمومي رئیس الحاج شیخ الحدیث مولوی راز محمد حمید، مرستیال والی الحاج مولوی محمد نبی حماس، د مرکز لشکرګاه او ټولو ولسوالیو د امر بالمعروف ریاست اړوند امیرانو ګډون درلود. پیل کې د هلمند د امر بالمعروف رئیس مولوی محمد امین بدخشانی ټولو ګډونوالو ته د ښه راغلاستیو له ترڅنګ وویل نننۍ غونډه د امر بالمعروف نهي عن المنکر وزارت اړوند د تعلیم او تربیه ریاست له لورې د کلني 4 ورځني سیمینار د پای ته رسېدو په موخه جوړه شوې ده چې په سیمینار کې د امر بالمعروف ریاست او ولسوالیو امرین ګډون لري. همدارس نوموړي له ټولو محتسبینو علما کرامو څخه وغوښتل چې په دې سیمینار کې کوم څه وویل سو باید په روزمره کاري بهیر کې عملي کړي ترڅو ستاسې چارې په ښه ډول ترسره سي. اصلا زموږ او تاسې شریعت، زموږ او تاسې دین او د رسول علیه الصلاة والسلام سنت همدغسې ده چې وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین په انداز باندې چې مسلمانانو ته توصیه وکړي، هغه توصیه مسلمانانو ته ګټه رسوي. نو چې کله سیمینار ورکول کیږي نو د محتسبینو ته او علما کرامو ته د هغوی په انداز باندې دوی ته سیمینار ورکول کیږي او د دوی هدف دا وي چې د خلکو سره د احتساب په انداز باندې دې ته توجه ورکړي او د خلکو سره په هغه انداز باندې احتساب وکړي چې هغه د شریعت غوښتنه وي. همدارس د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت د تعلیم او تربیه ریاست عمومي رئیس الحاج شیخ الحدیث مولوی راز محمد حمید په خپل خبرو کې وویل د امر بالمعروف نهي عن المنکر دنده خورا درنه ده، خو دا دنده باید لومړی محتسب د خپل ځان څخه پیل کړي. که چیرې په کوم محتسب کې ستونزه وي نو په ټولنه کې به پر عوامو خلکو تاثیر ونه لري، د دوی دنده به له ستونزو سره مخ سي. همدارس نوموړي زیاته کړه دا سیمینار د امر بالمعروف ریاست د مرکز او ولسوالیو امیرینو ته د دې لپاره ترسره سو ترڅو دوی لا خپلو دندو ته متوجه او د پوره احسان څخه کار واخلي، ځکه محتسب باید د الله تعالی او امیر په زور نه بلکې په احسان سره تطبیق کړي. نو اولنی کار د دې سیمینار غرض او هدف دا و چې مونږ دې ته بیرته تر ما پورې د دې ادارې ټول کارکوونکي دې ته متوجه شو چې مونږ یوازې اجیران نه یو چې کار وکړه تنخواه واخله باز د زړه په سر یې کېږده ځان خو غلا چای ګوړه پې واخله نه تنخواه م غرض نه ده. مونږ د 20 کاله تنخواه نه وه، مونږ غرض دا ده چې د الله دین د الله په ځمکه باندې قایم شي. ښه د دې قیام دپاره خپل ځانم شروع وکړه. مبدا یې دا شوه، منتها یې څه ده؟ ولس ده. نو دویمه خبر هم دا کوله محتسبینو چې په ولس باندې کله تاسو اقامه د معروف ازاله د منکر کوئ نو په 100 کې 99% تاسو د حکمت نه کار اخلئ. د حکمت نه دا مطلب چې د خلکو سر ور خلاصول مخکې د دې نه چې په منکر کې واقع شي. په وروستۍ کې د هلمند مرستیال والی الحاج مولوی محمد نبی حماس وویل د امر بالمعروف او نهي عن المنکر دنده زموږ د ټولو ګډه دنده ده. د زیاته کړه د ولایت مقام ټولو محتسبینو علما کرام ته ډاډ ورکوي چې موږ به ستاسو سره پوره همکاره پاتې سو. کوشش کوو چې د اسلام د شریعت مقدسه د دین احکامات په دغه طریقه باندې تطبیق او عملي کو چې خلکو د هغه په عملي کولو کې له اسلام او له نظام سره محبت پیدا شوی وي، نفرت یې نه وي پیدا شوی. په ګډه باندې به تطبیق کوو، په ګډه به عملي کوو. موږ به خپل همکاري خامخا در سره کوو. دا د ټولو وظیفه ده. دا د موږ او د تاسې د اصلاح لپاره، د موږ د ولسونو د اصلاح لپاره، د موږ او د تاسې د ورځني امورو د ښه پرمختګ او ښې چټکتیا لپاره وخت موږ ته راکړی و. الله پاک جل جلاله دې ته نیکه بدله ورکړي. الله پاک جل جلاله دې د هر قدم او بلکې د هرې ثانیې په عوض کې جنت الفردوس ورته نصیب کړي. همدارس نوموړي زیاته کړه زموږ هیواد جنګ ځپلی هیواد دی. دلته په لسګونه کاله د اسلام د تخریب او له منځه وړلو لپاره هڅې سوي دي. نو د خلکو اصلاح کول به خود وخت نیسي. د خلکو ذهنونه جوړول به کار وغواړي چې دا کار به ټوله په ګډه سره کوو.